کابل کې د پوروړو پیرودونکو برېښنا پرې کولو له بهیر د برېښنا مسؤلینو څارنه. د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا لګښت پیسو پر وخت تحویلولو لپاره پیرودونکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي او ورسره هم مهاله پر ټولو پیرودونکو د لګښت پیسو پر وخت تحویلولو ټینګار کوي. د کابل برېښنا ریاست ټولو اړوند جنکشنونو کې د میټر لوستنې سره هم مهاله د پوروړو پیرودونکو برېښنا پرې کولو لړۍ هم پیل کړې ده چې له دې بهیر څخه د ځایي جنکشنونو مسؤلین هم څارنه کوي څو د روڼتیا برخه کې د پیرودونکو ډاډ ترلاسه شي. 2 وقت متعین کردیم که از طرف صبح هم میگردیم بعد از پیشین هم میگردیم تا ببینیم که نظارت میکنیم که این مردم صحیح قطع کرده یا نه و این را به مردم خود اطمینان میدیم که انشالله پروسه ما که ما خود ما نظارت میکنیم یه شفاف است. د افغانستان برېښنا شرکت ټول تخنیکی کارکونکي د میټر لوستنې او پوروړو پیرودونکو برېښنا پرې کولو بهیر روڼتیا په اړه ډاډ ورکوي او وایي چې د پیرودونکو ستونزو پر وخت حل لپاره د جنکشنونو اړوند ټولو څانګو کې 24 ساعته د کابل ښاریانو لپاره په خدمت بوخت دي. نوکریوال مجبوره ده وظیفه ده چې د کشپۍ که ورځي زوی د هغوی برق تر هغو امکانات پورې چې د موږ مربوط کېږي د برېښنا مربوط کېږي د هغه په واقع کې ورته انشاءالله مسؤلیتونه شته دي ورته مشکل حل کېږي او بل د عمومي عوارض پیدا کېږي د برېښنا لخوا نه پیشنهاد کوو د مدیریت لخوا نه عمومي مشکل کیبل سیوچ هر څه مشکل هغه ورته انشاءالله خپله برېښنا ورکړي په مشترکینو باندې کوم زور او زیاتی نشته یا شاید پیسې ورکړي. د کابل ګڼ ښار کې د اوړي او ژمي موسمونو کې برېښنا ته د تقاضا لوړېدو سره د پرچاویو کچه هم لوړېږي چې د پرچاویو وخت نامنظموالي لوی لامل د پیرودونکو له لوري په یو وخت د لوړ لګښته برېښنایي توکو کارونه ده. دغه راز د پیرودونکو له لوري د پیسو پر وخت تحویلول به هم د دوی برېښنا بهیر له ټکني کېدو وژغوري.